په ازادي سټوډیو کې مو زحمت شیبر کوربه یم شی چاري. د افغانستان جمهوریت ریاست د طالبانو د مهمو غړیو د وژلو خبر ورکوي. د ارګ په وینا دا کسان په وروستیو څو میاشتو کې په فراه، هلمند، روزګان، بدخشان، غزني او کندوز کې وژل شوي دي. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل په تیرو 4 ورځو کې دښمن په افغانستان کې داسې ځپل شوی چې په تیرو 10 کلونو کې نه و ځپل شوی. ډانلډ ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې له منځه تللي. د ټرمپ ناببره خبرې د امریکا او طالبانو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو خبريال د په واشنګتن کې پوښتنه وکړه چې دا خبرې نورې له طالبانو سره له منځه ولاړې. ټرمپ په ځواب کې ورته وویل تر هغه ځایه چې له ما سره تړاو لري دا خبرې له منځه تللې دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل په تیرو 4 ورځو کې مو خپل دښمن په افغانستان کې د 10 کلونو په موده کې تر بل هر وخت سخت ځپلی. ازادي راډیو ته نن د افغانستان د جمهوریت ریاست وایان صدیقي وویل په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو مهم کسان د دوی د نومول شوو والیانو او استخباراتي مسؤلانو په ګډون وژل شوي دي. ښاغلي صدیقي د وژل شوو کسانو د شمیرې په اړه څه ونه ویل، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ وویل چې په 10 ورځو کې تر 1000 ډیر طالبان په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر 2 ورځې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لمنځه تګ خبر ورکړی وو. په میلیونونو کسانو نن د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ. په کابل کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر سخته شوي. په کابل کې د عاشورا مراسم ګڼې لارې سیاپو شوي. خلک د عاشورا په مراسمو کې د ګډون لپاره تکیه خانو ته ولاړل. خلکو یوازې د امنیتي ځواکونو له لوري پر امنیت قناعت نه دی کړی، خپله هم لاس په کار سوي. په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، آذربایجان، بحرین، ایران، لبنان، سعودي عربستان او سوریه کې هم هر کال عاشورا لمانځل کیږي. دا د عراق کربلا ښار دی. دلته د ماتم کوونکو شمیر سلګونو زرو ته رسیږي. نن د محرم 10 ده. دا هغه ورځ ده چې د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین او د شیعو دریم امام د کربلا په جګړه کې د یزید له وسوالو سره ووژل شو. شمالي کوریا نن سهار د منځني واټن توغندي وازمویل. جنوبي کوریا خبرداری ورکړ چې له داسې ازموینو لاس واخلي. پیونګیانګ نن څو ساعته مخکې د توغندیو تر ازموینې وړاندیز کړی و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې له سره خبرې اترې پیل کړي. نن د شمالي کوریا د تاسیس ورځ ده. د دې ورځې لمانځل په پلازمینه پیونګیانګ کې سړی ښکاري، خو لرې د دې هیواد ځواکونو د جنوبي ولایت لخوا 2 توغندي د سمندر لور ته وتوغول. دا ازموینې له عکس العمل سره ملګرې شوې. د دې توغندیو حد اکثر واټن شاوخوا 310 کیلومترو ته رسیږي. د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي پر دې غور کوي چې نور تفصیلات وڅېړي. د توغندیو تر نننیو ازموینو څو ساعته مخکې پیونګیانګ ویلي و چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به بیا له واشنګټن سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 10 په دې کتنه کې منلې و چې له سره به خبرې پیلوي. تر دې ناستې راوروسته تر اوسه شمالي کوریا 8 ځله د توغندیو ازموینه کړې ده. د بریتانیا حکومت پارلمان د اکتوبر تر 14 تعلیق کړ، یعنی 2 اونۍ مخکې تر هغې نیټې چې بریتانیا باید له اروپایي ټولنې ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي چې په هیڅ شرایطو کې به هم د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د وتلو پریکړه ونه ځنډوي. دا پارلمان نن د 5 اونیو په مخه بند سو. تر بندېدو مخکې پارلمان پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې د وتلو ضرب الاجل تمدید سي. پارلمان به اوس د اکتوبر تر 14 پورې بند وي او د حکومت پریکړې ته به انتظار کوي. د بریتانیا د قوانینو له مخې دا هیواد باید د اکتوبر تر 11 پورې له اروپایي ټولنې ووځي او دې ته ونه ګوري چې له بروکسل سره د وتلو توافقنامه لاسلیک کوي کنه. خو نوې مصوبه له صدر اعظم غواړي چې کچیرته د اکتوبر تر 19 پارلمان پریکړه ونه کړي بریکزیټ د راتلونکي کال د جون تر 11 وځنډوي. د هند ستوربیړۍ چې 3,480,000 کیلومتره واټن یې وهلی تریتم شوي. د شنبې په ورځ له دې ستوربیړۍ سره اړیکې قطع شوې، خو هندي ساینس پوهانو نن هم هڅې وکړې چې رابطه ورسره ټینګه کړي.
د هند د فضایي تحقیقاتو ادارې نن وویل چې له دې ستوربیړۍ سره اړیکې لا هم نه دي ټینګې سوي. دا ستوربیړۍ د شنبې په ورځ له 48 ورځو سفر وروسته د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کښېناسته او بیا یې اړیکې له مځکې سره قطع سوې. د هند صدر اعظم نریندر مودي ساینسپوهانو ته ډاډ ورکوي. داسې شک دی چې ستوربیړۍ په سرعت د سپوږمۍ پر مخ کښېنستلې ده نو ښایي ماته سوې وي. تر اوسه یوازې د امریکا متحد ایالتونه، روسیه او چین توانېدلي دي چې ستوربیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. مننه چې راسره مله وئ. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره په فیسبوک کې لیدلی شئ. په مخه مو شه.